अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तासु गोरे वसीन खबर ज़ूम तासु होस्ट इदरीसा मूंग सर स्टूडियो के मौजूद दी मेहमाना मिस मेमुना कुमची वीडियो एडिटर वेब पेज के कार के राजे दून लेगो अंते खबर को हुकूमत और कुमची पीटीआई मुज़ाकरात रवान दी ते बार के दिसरा खबर को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिंगा मिस तासु तो शुक्र दे खुदा। खैर खैरियत दे बिल्कुल। हाँ। सवाल जुमा दाल दे कि कुमची हुकूमत और पीटीआई मस के द झगड़ा रवान दे मुज़ाकरात रवान दे बार के तासु से राय दे द सिंगे रवान दे دا چې پی ټی آی او حکومت د درمیان کې مذاکرات را روان دي د کې پی ټی آی چې دی هغه درې مطالبات چې دی هغه حکومت نه کړی دی. بالکل بمبه خدا دی چې هغه وایي چې دا چې د 9 مئی او 26 نومبر معاملات دي دا غي باندې د دې سټانس دا دی چې یو جوډیشل کمیشن ته جوړوي او انکوایري وکړي. بالکل ٹھیک دی. او دویم د دې مطالبه دا دی چې کم د دې 7 رکنی کمیټي جوړ کړي دی پی ټی آی دغه کمیټي ملاقات عمران خان سره ته جیل کې او دریم د دې دا دی چې د 8 فبرवरी الیکشنز چې دي هغه باندې من انکوایري د مطالبه کړي دي. خو اوس پورې خدا وا چې دا پورا 7 رکن چې دی د ملاو شوی نه دي عمران خان سره کله یوزي کله بلزي او ملاقاتونه کیږي. خو اوس دا سنډه اتوار چې تیر شو د باندې د دې پورا کمیټي یو ملاقات وشو عمران خان سره او دې سه مطالبات ټول چې دی هغه یو پورا ډاکومنٹ جوړ کو خو هغه ډاکومنٹ لا حکومت د پورې نه دی رسیدلې د خپلو کې دا مطالبات هو کړی د دې کې کچھ دا سه غلطی هونه دی صحیح دا یو د کې بلم دی هغه یو پوینټ ما مس کو چې هغه دی وای چې کم چې سیاسي اسیران دي هغه هم ته رها کوي هغه کې مطلب دا شاه محمود قریشی دی او ډاکټر یاسمین او بل د دې چې لیډرز دی هغه دي. بالکل. خو اوس مطالبان ټیک دی که غلط دی دا خو ته زویم دا حکومت سے وای او حکومت څنګه د دې مطالبات چې دی هغه ایڈریس کوي کنه کوي او کم مطالبات هغه تاسو خیال سره دا حکومت څه کول پکار دی؟ حکومت لا پکار دی چې مذاکرات یو ښه شیز دی ځکه چې اپوزیشن چې دی کنه چې کم ملک کې اپوزیشن نه وي او اپوزیشن سترونګ نه وي الته کې ډیولپمنٹ اینڈ گروث نه وي. پاکستان کې اپوزیشن سترونګ دی کنه ډېر. جی بالکل. نو اوس د پی ټی آی ته پکار دی حکومت ته پکار دی چې اټ لیست یو ټیبل ته راځي او یو بل سره خبرو کی. اسیران کې کافی خلک چې دی هغه رها شوی دی د 26 نومبر کیس کې خو د 9 مئی کیس چې دی د هغه باندې جوډیشل کمیشن لا جوړ شوی نه دی او د هغه باندې سه انکوایري نه دی شوی نه په الیکشن باندې انکوایري ولې نه کوي؟ اوس دا حکومت خپل سه ریزنز دی چې دی ډیلی کوي او کمیشن نه جوړي اوس پورې چې د دې پراپر انکوایري پکار دی مطلب یو سمپل هیرینګ نه دی پکار په های کورټ کې او سپریم کورټ کې د دې لپاره یو پراپر جوډیشل کمیشن پکار دی چې هغه جوړ شي. او اسم چې د 9 مئی مسله یو ډیره غټه مسله وا هغه د لپاره یو جوډیشل کمیشن ضروری دی چې حکومت ته جوړ کی. دا زما په خیال کې د دې دا مطالبه غلط نه دی کې دې شي چې سیاسي اسیران والا چې مسله دی چې رها کوي او کنه کوي دا غي کې دې شي چې د حکومت او د عدالت سے خپل معاملات وي خو دا چې دا غي کم مطالبه دا دی چې جوډیشل کمیشن ته جوړ کوي انکوایري کوي هغه زما په خیال کې غلط نه دی. دا د دې حق دی چې هغه وایي چې تاسو جوډیش ځکه چې یو چې د لا پیراډایم دی کنه هغه کې دې ته پکار دی چې یو جوډیشل کمیشن جوړ کړي دا هغه کې انکوایري دا ولې نه جوړي بیا اوس دې کې د حکومت سے د باره کې سے د غي دی سد وجوهات سے دي چې دې نه جوړي دا خو حکومت خپل سک د باندې پالیسی تاسو خیال کې څه وجوهات راځي؟ وجوهات کې دي شي چې اوس چې لا چې دی کم ځکه چې اوس د 9 مئی چې کم معاملات وي دا غي ډېر انټنس او سیریس مسلې وي هغه باندې کې دي شي چې د رولینګ ګورنمنت سے خپل سټانس دی یا په قانون کې سدا سے معاملات دي چې دی جوډیشل کمیشن اسه خو سے تاسو په مطلب ټول د پاکستان تاریخ کې ګورئ نو هیستوري کې جدم دا سے انټنس مسله شوی دی نو دا هغه باندې سے جوائنٹ کمیټي
او سے جوائنٹ جوډیشل کمیشن همیشه جوړ شوی دی بالکل او دی ته پکار دی چې جوړي او ته انکوایری کوي د دې بالکل او اوس چې تازه ترین سے اپډیټ دی د باندې هغه دی اتوار پر ورځ ملاو شوی دی نو اوس یو خو اسه خو دا مذاکرات باندې یو شانته یو ډیډ لاک واکنه چې هغه بوي چې دا زموږ درې مطالبان دي او حکومت اوس پورې هغه باندې سه عمل نه دی کړي چې مطلب یو مطالبه د دې منی یا څه خبره مزید وکي یا د گورنمنٹ سے خلق زی عمران خان سره خبرو کی دا سه اوپن مذاکرات نه دي شوي او یو ډیډ لاک وا خو اوس خو یو ډیډ لاک د پهلا سټپ خو او شو چې ډیډ لاک مات شو چې ځکه چې دی یو کمیټي پورا چې دی هغه عمران خان ته ملاو شو او دی اوس وی چې کم ته اتحادی دی زمونږه هغه سره ملاویږو هغه سره دا ټول چې زمونږه مطالبان دي هغه ډیسکس کو چې کوم زمونږه اتحادی دی هغه سره دغه اتحادی لیډرز سره ملاویږو هغه سره دا ډیسکس کو بیا به مونږه گورنمنت ته بدل دا مطالبات چې دا حکومت لا خوښ نه لګیدل دي هغه د باندې کار نه کوي بیا پی ټی آی سره کار کوي بیا پی ټی آی اناؤنس کړی دی دا د عمران خان اناؤنس کړی دی چې 31 جنوري پورې چې دی باندې مذاکرات باندې سے خبره نه کوي یا نه مني بیا مونږه د سیول ډیس اوبیډینس کمپین بچلو صحیح ده دا مطلب دا یو خطرناک دھمکی ورکړی دی عمران خان ځکه چې دی کې د ټول ملک د پاره یو تھریټ دی یو سکیورټي او پیس دی هغه خرابېږي د ملک حالات به د سره خرابېږي چې سیول ډیس اوبیډینس شروع شي نو پکار دی چې دی 31 جنوري نه مخکې حکومت چې دی صدا سے مطلب صدا سے جوړ کی سے معاملہ چې دی سره سے یو خبره باندې راځي جی ناظرین تاسو مس ممونه خبره ورته ډېر هسته خبره کړې دي تاسو کمنټ سیکشن ما ته ضرور وایي تاسو سره راځي د سره خپل میزبان ادریس خان لا اجازه ورکوي الله نیک